واتساپ یو نوی آپشن چې ډیرو خلکو ورته انتظار و. هغه کم یو آپشن دی، ټول معلومات به تاسو سره په دغه ویډیو کې شیر کیږي. هغه یو آپشن چې ډیرو خلکو ویل چې موږ په واتساپ کې خپل یو ملګري ته څنګه لوک ځان له لګولی شو. یو خو ټول واتساپ ته لوک لګول وي، یو صرف ځان له ستاسو کم امپورټنټ دوست فرند هغې ته تاسو څنګه ځان له یو لوک لګولی شئ. نو ډېرې په اسانه طریقې سره څنګه به یې لګوئ. ورځو موبایل سکرین ته ختمونې خپل دوستانو سره ویډیو شریکه کړئ. دغه په فیسبوک کې زما په 3 نمبر باندې دغه ویډیو ده، نو ستاسو نه هیله ده چې ختمونې شیر کړئ او زمونږ اکاونټ درسره فالو کړئ. ګورئ د دې لپاره به تاسو څه وکئ، په خپل موبایل کې به تاسو راشئ واتساپ ته. چې کله واتساپ ته راغلی د ټول اول خو تاسو د لوک کولو طریقه زده کئ. چې تاسو سره څوک هم دلته کې فرینډ وي، نو تاسو غواړئ چې هغې ته مونږ لوک ولګوو، نو ډېره په اسانه څنګه به یې لګوئ. لکه څنګه چې زه په یو هغه باندې کلیک کوم پروفایل باندې، لاندې به راشئ، دلته کې به تاسو ته چیټ لوک بټن درته ښکاري. نو دا یو نوی اپډیټ دی چې اوس همدا افیشل واتساپ کې چې کوم دی زیات شوی دی. تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، دلته کې دا آن کړئ. دلته کې به تاسو خپل فنګر ولګوئ، یعنی خپل لوک به ورکړئ. دلته کې به په ویو بټن باندې کلیک واخلئ. دا ولګېدو، نو ګورئ دا ستاسو په موبایل کې ولګېدو. لکه څنګه چې دا زه ټول کلوز کوم، زه راځم واپس خپل واتساپ ته. نو چې څنګه خپل واتساپ ته راغلم، هغه کس مانه غیب شو. دا به څنګه را پیدا کوئ؟ د دې لپاره به تاسو څه وکئ، ستاسو د واتساپ چې کم دی دا به لاندې راښکته کئ. دلته کې تاسو ته لوک چیټ، تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. دلته کې به تاسو خپل فنګر ورکړئ. چې څنګه فنګر ورکړئ، نو دغه چې کم دی دا به تاسو سره آن شي. ډېر ښایسته او ډېر خوندور اپډیټ دی چې ټولو خلکو دغې اپډیټ لپاره انتظار و. نو ګورئ دا په واتساپ افیشل بیټا ورژن کې زیات شوی دی. نو تاسو څنګه کولی شئ چې دغه واتساپ بیټا ورژن واپس څنګه موږ په خپل موبایل کې راډاونلوډ کړو. نو ډېرې په اسانه طریقې سره ګورئ د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دلته کې راشئ. دلته کې تاسو واتساپ میسنجر بیټا دا تاسو ته ښکاري. نو دا تاسو ته په پلی سټور کې نشي میلاوي دی. نو ګورئ تاسو به دلته کې راشئ په خپل موبایل کې کروم ته. چې کله په خپل موبایل کې تاسو کروم ته راشئ، نو په کروم کې به apk_ms.com سرچ کړئ. صرف MS چې سرچ کې هم تاسو ته به دغه راتلی شي، دا تاسو ته ښکاري. نو تاسو به سمپلی په دې باندې کلیک واخلئ. په دې کې به تاسو واتساپ بیټا ورژن سرچ کړئ. دلته کې چې تاسو واتساپ صرف سرچ کې هم تاسو ته به څو قسمه واتساپ یې راوړي، چې هغه کې به بیټا ورژن هم موجود وي. لکه څنګه چې موږ واتساپ بیټا ته لږ انتظار کوو. نو ګوره دلته کې به تاسو ته د واتساپ بیټا بره تیر شو، دا تاسو ته ښکاري. نو تاسو به سمپلي په دې باندې کلیک واخلئ. دې نه موږ یو APK فایل جوړ کړی دی، د دې څخه تاسو دغه ډاونلوډ کولی شئ. واتساپ بیټا ورژن بالکل مفت. نو ګورئ تاسو د دې څخه دغه ډاونلوډ کړو، نو په اسانه طریقې سره نوی اپډیټ به د ټولو اول ستاسو موبایل ته راځي. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ختمونې خپلو دوستانو سره شیر کړئ، زموږ اکاونټ سره فالو کړئ.